محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شيخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبد الواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې اوس ما تلاوت کړل د سورة آل عمران 121 او 122 آیاتونه د دې وربط د ما قبل سره په دوه رقمه دي. یو ربط یې دا دی چې دا د مخه چې کومې خبرې تېرې سولې د کفارو سره د ژبې مقابله او د سوال جواب یې وکړستی چې په یاد چې په خوله یو رقم در سره وایي په عمل کې بل رقم در سره وایي، نو دې ته محاجت یا مقابله باللسان وایي، د ژبې مقابله و د یهودو و نصاراو سره د هغه د هر سوال دا په باید د زده جواب یې ورله ورکړي. بیا هغه هم د کفارو قبایح باید خپلو نورو وروڼو ته وښي چې کفار داسې بد خلک داسې نجس خلک. اوس چې بیا دوی محاجت و مقابله سره راځي په سنانو په نیزه سره چې د نیزې جنگ دی چې مسلمان د کافر سره نه یوازې دا چې لساني مقابله لري، الله تعالی دا ورته ښیي چې تورې مقابله هم تاسې کوئ، الله پاک به تاسې ته کامیابي درلره درکړي. د یوه لاسه ټک نه خیږي، دا دواړه ګواکې د انسان یو لاس ژبه بل یې دا توره ده، دواړه چې په لاس کې نو به د کافر مقابله کوي. که یو یوازې نو کېدای شي ته کامیابه نه شي. بل ربط په دې ځای کې دلته دا بیانېږي چې کفارو سره چې دلته کومه خبره تېره سوې ده، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. دا تېرې ورځې سبق چې پر ولاړ علاوه که تاسې صبر وکړئ دا یو، او تقوا نو غوره کړئ، د الله څه واقعي وبېرېږي، دین ته واقعي منقاد سي، بیا دوی تاسې ته هېڅ ضرر نشي رسولی. نو د دغې خبرې دپاره چې که ته صبر وکړې، تقوا غوره کړې، ته کامیابه کېږي، تاوان نشي در رسولی. الله دلته درې قصې را نقل کوي د دلیل په توګه یې ورته ږدي. هغه درې قصې یوه قصه چې د احد د غزا ده، بس داسې یو لنډه اشاره الله پاک دلته وار د وار ورته کوي، قصه یې بیا تفصیلي پسې را روانه ده. تر 101 پورې بیا هلته دا قصه دوام لري. په دغه دوه آیاتو کې دا یمازې هغه سر دلته بیانېږي په دې ځای کې. بله غزوه د بدر ده. د بدر غزا اگر چې تر دې د مخه واقع سوې ده، دلته الله وروسته بیانوي هغه بیا تر 127 دوام کوي. د 23 څخه شروع کېږي پر 28 دستې، بس هغه د لنډ توګه ذکر کوي. درېیمه غزا د حمراء الاسد ده، هغه بیا بله غزا ده، هغه بیا د 101 څخه اخواته بیان سوې ده. نو کېدای شي زما په خبره پوه شوئ چې اوس دا درې کیسې دي پرله پسې سره را روان دي او د درې سره د غزا وي. د بدر په غزا کې مسلمانانو ثبات ثابت قدمي ښکاره کړ. 300 نفر د زرو نفرو په مقابله کې چې مسلح او اسلحه یې درلودې وجنګېدل. دغه 300 نفر چې هلته په هغه ځای کې پر چا باندې کامیابه سول، پر کفارو. د کفارو چې 80 نفر سرداران ژوندي ونیوله، ځینې اسیران یې کړل، او 80 نفر یې د دغې ور ووژله، ور قتل یې کړه، تر تیغې وکړه. چې ما چې تاسې ول که تاسې صبر وکړئ، تقوا وکړئ، کامیابه کېږي، خو د بدر په غزا کې نه شوې کامیاب. نو تاسو نه اسلحه درلودل، نه تیاری د جنگ درلودې، مګر الله پاک کامیاب کړ، صبر او تقوا دې په لاس. د احد په غزا کې چې بیا تاسې بې صبري وکړئ، زه بره په قصه کې وایم چې بې صبري نو څه ده، چې کوم تشکیل پیغمبر علیه السلام کړی اصحابو نه کوي مراعات، د څونه غټه شکست سره په ظاهر مخامخ شو. ټیک 80 نفر چې په بدر کې څونه قدر دي د کفارو وجلو، په هغې حساب باندې د مسلمانانو غټ غټ خلک په پښې کې شهدا سوله، لکه خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا مبارک حضرت حمزه چې په ګرد جهان کې په اسلام کې د سید الشهدا لقب ورکول شوی، چې دا به د ټولو شهداو سردار.
نور شغټ غټ کبار صحابه شهیدان سوي دي پکې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښ مبارک پکې کې شهید شو. دا مشکلات مسلمانانو ته پیښ شول، خورا غمجن سو در بدر رسول پکې علاوه دې بے صبري به دغه نتیجه ما ذکر درته چې صبر کوه کې کامیاب کېږي. د بدر په غزا کې چې صبر کړی دي په احد کې بے صبري کړي. په حمراء الاسد کې بیا مسلمانانو صبر وکي بل غزا ده علاوه بیا څور پیشي بره دلته بیا وګوره صبر چې دی وکي څنګه کامیاب شول. حال د چې اسباب نه برابر په دا خبره ته شو په یاداست دا دویم قسم رابط دی. اول رابط چې شو چې مخکې د جیب مقابله روان اوس د تورې دوم رابط دا دی چې علاوه ما ته ویل چې صبر وکي کامیاب کېږي. په کوم دلیل؟ الله یې نمونه درې ورته پیښ کړ. په احد کې به صبر کړی د ناکام، په بدر کې صبر کړی دی کامیاب، په حمراء الاسد کې صبر کړی دی کامیاب. یعنی پر هر موقع چې تاسو صبر او تقوا څنګه کړی الله کامیاب کړي. دغه خبره وسره روانه ده. نو اول به د احد غزا تراش تر احد د مخه د بدر جنگ چې تیر شو هغه تر احد تقریبا یو کال یا څه بالا د مخه سوي دغه غزا د کفارو بيخي ډیر چې مال اویانه پاره قتل اویانه پاره بیا چې شو بنجان سو هغه به ګرځ په پیسو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جایز نه وخت چې موت نسی تلای د اصحاب سره مشوره وکړه. نو د کفارو پر غټ د اخباتس چې دا زموږ دونه قوت د قریش لکه وشي مثلا غټ طاقت په جهان کې معنی ار حکومت چې تاسو بولی د دې سره چې د یو لږکی جنگ نو بارا چې هغه ته شکست ورکړي خو هغه ته درد ورځي هغه خود بار د شذ اړیږي د کښنیاړي بابا روز ما مخ ته چاګر سره د دلیل لانو په ځړ کې لانه سره جوړول تاسو مګر د طاقت را بدنامه کې نو خو د بارا ما ورته ټول چې وسه پر کورو پر کښنیانو پر شذ بیا به چې په واسه کې ژغه کوي چې ګونی په دار کمانو د خپل کامیابی او غلبه ښکارا کوي دا خو غلبه نه د څوک پویږي چې دا کار چې دی د بیزړ سړي کار دی. تکریشا قوی نقطه جنگ ما سره وکړه د شیزو د کښنی سره ته کې دارکه نو التم د دې د غرور پایمالس. نو مکه شریف ته چې دی ولاړه د بدر د غزا بار سره خروشیدل د ارکور چې مړی سوی چې زه د خپل پلار کا سات یو په لاس وانه کوم ولاکه پرېږدم بل ګل زه د ورور کا سات وانه کوم ولاکه پرېږدم. په دغه وخت چې د بدر غزا کېدل د دې یو غټه قافله چې د مکه شریف د قریش د شز سرمایه له پکشي کې و د نور د خپلته پرېږدم دا د شام څخه روانه و چې رااله مکه ته برچ شان خرڅ ول پیسې را جمع سول. نو د دې مشران سره کښینستل مشوره وکړه برل دا کار غوښت واړي دا د یو کار نه دی د دوه نه دی د مسلمانانو مقابله دا پلادا کانا په موږ وکړه چې ګر سره ګر د مکه واګه د مړو خالق کړل نو خپل پلا در سړي حکومت کې در خرابې نو څه به وکړو برای چا چې سرمایه په دې قافله کې په دې کاروان کې سرمایه دی واخلي ارڅ سره زر سپینځه ټیکټ سی ګټه به نه وي ګټه دې کشي په دې بس له حیرانی سو زب پر مدینه به عمله کوو. نو دغه قول سره وکي په دې کې ګرد خلک په یاپلا په یو ځای غوډر د چې بالکل موږ آماده بس پیسې غواړي که جان غواړي. حتی د سردارانو شذي د دې غټ خلک چې دوغه پیغلان لونه راوتی چې جنگ ته زموږ در سره زو په قریش کې قانون دا چې جنگ بکې دی لکه وس د ترانې ډیر ویل کیږي دغه د جنگ ترانې چې خلک پر جوش باندې راولي دغه به بیا دې ته شذ ویل چې شذ ور سره وته جنگ ته بارنه بیا دې به مرګ نه راګرځي یا کامیابی دی یا مرګ ورل شذ به سره ته وایي او شذ ګور د غزل امر ته ویل چې ور سره تلی برای به ورل کچیر تیس کامیابی حاصل کړه مشتیسته په غاړو کې لاسونه در اچو او کوم نه کامیابی حاصل کړه معنا ستالاس بیا ماته ولا کراسي دغه. نو د شذ سرمایه ام پکشي کې د نارانو د ام پکشي کې هغه ګټي هغه اصلي مال چې دی هغه مال ور تقسیم کې سرمایه ورکه ګټي راو ګرځو. نو ډیر ساز سامان برابر کې تیاری چې ونی وي 3000 نفر جنگیالي پکشي کې برابر شول. نور نو زغری و آسان او شان د شان ډیر سره دي د خوراک د پاره ډیر سامانونه ور سره دي شذي مر سره دي دا شذي چې بیا دی د مسکین شذ د دونه خلک باک نه پکې چې د خانه کالور به آب شبارت څه پکې نو دا شذي امر سره روان دي چې دوی به امر درې وای ترانه به درته کیسه پر جنگ باندې راولو. دا پلان چې دلته دی په مکه شریفه کې وسنجاو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ خو اسلام را وړي او ماجر سوی لا نو الته حضرت عباس پټ ګرځي شان تفصیل ولیکل چې دغه اسلحه دغه نه لري دغه نه شې اراده دغه د ټولو مجنه د خپل خرابي عمله در باندې کوي پټ خط واسطه او یو سړی مزدور کی ول په دې شرط د کوم د خط په دریش کې بزان مدینه ته رسې تقریبا 200 کیلومتره لار ده اسه په لاس ورکې چې پټ خط رسې هغه دغه څه وکړ په درې شو ورځې کې ځان مدینه ته ورسې خاطر پیغمبر ته کښې شوی چې بالا خپل کویږي صدا غسیده دغه قوت برابر کړی چې د مدینه خلک د جمع خنسینی وره. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر ادي سو په خطه باندې برای ورسته یو صحابي واسه چې ولار سم معلومات یو واقعي کاروان روان سوی دي کنه دي دای چې د مدینه ډیر رالي د قریش غټه قافله ولیدل چې مدینه ته رانږدې سوی ده بیرته دغه سغلی ولار رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هو دغه لشکره روان دي
پیغمبر ورسې دي. نو دغه د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام غوږ اړولو چې دوی راځي که پر بل خوا ځي. مدینه شریفه ته یو څو کیلومتره مځکه پاته و چې نبی علیه السلام بیا سړی ورسه چې ورسه شجاع واخله د اسلحو د انسانانو د جنگیالیانو د شاوخوا د چوپانه شپانه پر کم ورته وګرځېږي. هغه هم دغه سی ولاړی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټیک په ټیک اهل راوړي باره لوس بيخي د احد غره ته نږدې سوي دي. احد غر د مدینه څخه داسې درې څلور میله اخواته دي، تقریبا 4 کیلومتره د استر لاس پورې داسې بعد لري. باره دلته وسره نږدې سوي دي. د مدینه د شاوخوا شیله ختم کړي دي دوغه حیوانات ورسره دي. د چهارشنبه ورځ چې د احد غره ته نږدې سو باره د لیغ قیمه جګی کړي چې دغه ځای به زموږ قرارګای جنگ پر مدینه شروع کوو. او مخکې د مدینه شریفه و انصارو کې پټ سړی استول چې سړی په لاس راکې د خپل انډوالانو سره یو څو نفر دي وسې مخ دی ولکیږي کې په لاس نه راکې پر ما بیا ستاو د فرق نشته. زما دښمن دي چې په خبر غیش کې ساتي ولا که اسلام شته د پیژن بیان نه ګرد مدینه خلک لاس سره واکې په شراوای خې چراسي موږ د دې په جبه په یږ ستا په غیش کې پټ تیر ته ساتي ورس ورځ ډیریږي. نو زه پتام لکه نو هغه اسامه په لاس راکې د دلته راغلي د زما دښمن دا داس قصاونه. نو د مدینه د خلکو زړه ته ام تیره و چې موږ یو لا ولا که پریږي کده نبی علیه السلام دوستانی کو دښمنان. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بر اصحاب سره وغوښتل. نو دی خو چهارشنبه او پنجشنبه د الله تکیر په شو ساهم سوله د جمعې ورځ و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر د مدینه خلک راوړته عبد الله ابن ابي ابن سلول چې غټ منافق و د نبی علیه السلام په مقابله کې پټ پټ د سیسې جوړول زاره اسلام راوړي. د منافقانو مشر هم رئیس المنافقین ودته ویل کیږي. د نفاق سره په مدینه شریفه کې پیدا په مکه کې نفاق نو یا مسلمانو یا کافرو دلته د نفاق دی شروع کینو. نو دغه عبد الله ابن ابي مشورې ته نبی علیه السلام را وغوښتي چې ترننه پورې د مشوره کې نو شریک کړي مګر چې مسله دونه غټه سوله بره به دښمن هم راغواړي مشوره به سره کوي چې تاسو په دې کې څه نظر دی. نو کښینستل د ځوانان شاته دي د پوهان کسان د شورا سره جوړ کړي چې څنګه کوي دغه د دښمن راغلي دي او د مسخرو خبرې مولا کوي 3000 فوج دي او چې هغه واسه سوي دي غونه سرمایه هم لګي په دې جنگ کې. نو چیرې جنگ کو د رسول الله السلام نظر او د مشرانو د پوهانو او شاعرانو نظر او د عبد الله ابن ابي نظر د ګورد د یو راوختی چې جنگ د مدینه د نه کو شزي وچنیا به سره ټول په یو کلاته به واسو چلته محفوظي نور د مدینه په کورو کې څوک پر بامن خزانه سم په کجګر کې امن سم په دروازه کې امن سم د دې خواته جنگ په دې کې پیدا دوی دانې یو د دې چې د قریش لشکر چې راغلي دي هغه د مدینه په اړه څه کې نه دی بلد په نه بلد منطقه کې جنگ ناکام دي. طالبانو چې په خوا جنگونه کول ګرځي جهان ورته چې ته د شمال په څو کې نه بلد ته خپل رقم یې پر ورته شي هغه پر بام پر صدر ته ناستي کار درو باسي پاره کړ خو در پای پوری په دغه باندې دی په نس ودا کار کاوه. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې ټول دغه چې نه بلد فوج دی راغلی دي مخ ورکې چې را داخل سی وکړي چې کله تر داخل سو بار به موږ ورته پټ بار به عمله پروکو خبره پر کامیاب کیږي. مشوره یو دغه ونه بل سره دا چې کته جنگالي دوري ورووزه دلته ځینې کسان چې زموږ مخالفین دي جنگ ته نه دي در سره جنگ نه کوي او دا چې جنگ په مدینه کې داخل شروع سي خدای د نبی علی اسلام چې مخالف دي خو هغه د خپل شذ او د زی بجې اخلي بعد دیم په جنگ شرکت کوي وی نه بلد دښمن چې راسي هغه سره جلا کوي چې دا د پلاني کافر کور دي د پلاني کافر کور یو کور به د مسلمان بر به د کافر دغه ګټ سره ګرځي د يهودم دلته او منافقین هم دلته ول هغه جلا کوي نسی دا منافقین کزمر دښمنان هم دي په دغه ورستا پر خوا دریر دا بل سره جنگ ول هغه په واچه پلاخ وي په وتر وي هغه زمونه سره پیژنم او کې د باندې بس خاص دوستان دي د منافقین نه در سره دي بهرل ژیر او بل دته وخت دا اختار وکړي چې بشراوي اخروج د بشراخ کنه اوس په دغه هغه وژني مشوره چې پر دغه ووتل نوجوانان به دلته پاتې و چې شاته ولاړ د اترس کلنیانو شپارس کلنیانو ده چې په قران کې د لیو وکم زور وزم دوره وسماته د بیغیرتی نمره اړه زما بدر لا ارمان دي زم نه بوتلم الته په بدر کې خودي هغه خلک وژلي ام وډیر او ماج ام ډیر ځنی راوړیو هغه فدیه کې بنجانې نیولې و د جذبانانو بس ګردو مرجزبه د مشر خبره نه مانی جذبه کېزه براول یا ولا زده شهادت ترجم زم شهید کېږم شهادت ته حتی داس کشران راغلی و چې نبی علی السلام تشکیل کو چې لکه ته دغه نه څونه قدر کټ کې دی یو شنه دی ځوان دی هغه دلته د پښو پر داګوته د ایجګو د په خلو کې ځان جګ کیدار کمر نه زدونه قدر ما د سره برابر هم اخو د دونو په شي کې ولي کړ
د دوی چې ولیکل سو بل بیا کشر دی هلته اخواته هغه بارل شمان نه بیا اوس مو په غیر سره وارو شرط د مځکې درته راولم نو زه درته زورور مزوم پرېښولم دی مريک د سید اصحاب الونس په غیر سره ورل واقعي هغه برغزار کې د بل پرغشتل ادم پکې کې ولیکل نو داسې د مقابله او د شوق جذبه د ځوانانو سره چې د لې په کلی کې نو کوم زمور خور نه جوړم تل د بجان کې وروزم پر داشتي ور سره معلومه چې د بدر کانه په ونه کم کې پرېږدم دغه د بدر ارمان مې لا پاتې دي که شهید سوم شهادت هم ترجمه کوم انتقام وخت انتقام هم ځنې اخلم د ځوانانو د اخواته زور دي د مشرانو سره جنجال شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم برکور ته ولاړ د جمیل منځ چې اوس کوړه نه نوتی نو خو بر ډیر دغه د ځوانانو د مشران خو نو لږونه نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل زغره واغستل مغ پرچ خو ورته وای لکه دا اوس کولای هینه د پوجانو په سر کړي هغه بونه دغه د اوس په نسه جوړیږي غشي وشي او تور به تاثیر نه پر کوم مغ پاره ورته وای خول ورته خول پر سر کړي د اوس په نیبونه د زغره خو لکه کمیس نه رقم د زیران څو درسوي رسول الله اسلام خپل تور ونه زاو شي تیار کړي د کور مبارکه چراوتی ځوانان په جماعت سره خپل خبر مشران هم بس طبيعت خاطر سوچ معنا تسر زوري کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای الله رسول دغه مشوره خو حقي د نبی علیه السلام سره مناقضه دونه خبره و چې موږ ولاکه پاتې شو د باندې ځوانان په دې کانې سو د رسول الله السلام پرنګ پوسو چې د ازمش خبره پر دوه نه لګیده خو چراوت د ځوانان اصحاب ورته سره یا رسول الله مش خپل خبره په شمانوي چې ستات څنګه خوښه ده بس هغه سید نو وستا نبی علیه السلام ولوسنه کړ د الله رسول چې تور پورته کړ زغره واغستل بیا چې د جنگونه کې د لپاره ناروا ده چې بیا به کاج درځي زوم مختص ورده وارجه ویل نو موږ بشواره درته نه جمنله مختص نو د جمعې در منځ بعد بار دی روان سره رااله د احد علاقه ته ځان را ورساو د احد غرچ څنګه پروت دی دا رقم دا سره کم بیا د بل کښنی غر سره پروت دلته یو چوله لري سوري کوتل رقم لري دا نو جنگ چې دی هغه د جې خاصه دلته کو پاراله سره شروع شو نبی علیہ السلام د احد غر شاته کې دلته خپل فوجونه سره تیار کړل دغه ځای چې د بندکې دلته کښنی غر دی بندکې دی څوکې ده یو صحابي دی چې عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ نومېږي دام ډېر ښکاري په غشو باندې دی او 50 نفر انډوالان ورسره کبرل تسو پر دغه بندکې باندې پر دغه څوک باندې دلته کښېنی کومش ګرد شهیدان سلا بنره ولاړیږي کومش کامیاب سول دی مترمکه وزغره ولته بنره ولاړیږي د پیغمبر علی السلام د تشکیل خزیه او اصحاب ته شوال کله اس په خبره پوهیږي دا دلته کښېنول دا نور اصحاب چې یو خپل ځای شي دا جنگ مهارت به جلات وسمور تشته کې په لاس راکې کېدای شي غلط ځایونه خپل هغه مجاهدین کښېنو چې ګرځه پته باک او شاعر دا چې ارچا ته ځای معلوم کې چې دغه ځای ته دشمن راځي دا جنگ خپل زده کړ غواړي لکه یو مسلک کسب نو ډیر ځله چې تعلیم نه کوي جنگ زده بل بیا تعلیم یافته یو شاعر منګر جګ ته چې ورته کې تبعی پیښې نور کټه نس راوړای نو رسول الله السلام خطبه په هی درلوده ام د جند خو د الا په یو سره بل د عقل د لاري ډیر وشار د جنگ اطراف او اکناف سنجولای سو نو د خزیه کې د مجاهدین برابر ول عبد الله ابن ابي بن سلول خو سره روان و 300 منافقین ور سره او د عبد الله ابن ابي بن سلول د مدینه شریف څخه چې دی وتل زر نه پاره وګرځ ټول زر الته چې د جنگ حالت راځي په خزو کې خلک شېنی عبد الله ابن ابي خو منافق و نه غوښته چې د پیغمبر علی السلام ناکامي وشي د مخ په مدینه کې نه ویل چې زنځم شال تبلار چې په غزو کې خلک تقسیم شو برابر ولاړ سي د جنور زړه به مخې چې برابر ګرځي راسي پټ خبرزا پر او کفار ونه دا رقم عدالت برابر ولاړ شو برابر یار زخپل زماله مدینه ته دا جنگ نه د انسان کار دی دا کیږي ته په وجوته وګور دا یو څو ډنګر جداري کړي هغه نوم د سلونه پروس خزغیر است بلاد یو سن زغره ستنه شيست فقط ما زغه یو تور ورسره د دوغه سامانو ته وګوره دلته ولاکه مش په نسل ماړو شو زخپل د جنگ نه دی ولاړ دی چې ولاړ شو حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ صحابي دی هغه ولاړ شو بره او ظالم د مکه چې په میله خلک ولاړ سره درې دنیا راو ګرځي بره میله نصیب بدنام چې به معلومه چې اجتماع ته پر لاړ درې در سره راو ګرځي بره ګرداند بلم به خواند سره چې بابا ته نو پچی شو ولاړ شه بره د مکه وستا سره 300 نفر ګرځي جګو د موږ زو د مشر دي چې د بره ولیانو زکه په جنگ پیدل از ما مشوره به منل وای نبی علیہ السلام چې مور الته جنگ کو نو چې الله چې زما خبره ته نه وکړه د الکوانو خبره ته وکړه دا جنگ نوم زنه سم کولای معلومه ده چې نه په پیژم دا زموږ دروسته را ده موږ زو دی چې سره روان سره د منافق رئیس عبد الله ابن ابي اډاله 300 په پسیسونو په زورو نه پوره چې 300 په خپل سره سره ولاړ سي دا نور زړه هم وختي د چاو چاغه په دې کې دوه قبيله وې ده یو قبيله چې بنو سلمہ
بل قبیله چې بنو حارثه و د انصار څخه و. دغه د انصارو د دوی قبیله بنو سلمه او بنو حارثه د دې و نفر هم معنا ته فرض کسل شپته اکاده دام د دوړ ډلې ولاړ شي برانو چې دوی په جنگ نه پیژنې سکولای دي خو مشران خلک دي مجم نو سکولای د سیده بل صحابي ور ولاړ شو دغه جابر رضی الله عنه دي چې برول چې بره لاغه خو منافق دي مرتضی ګرد پیژنو ډلې د منافقانو ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر میدان ولاړ چې خدای کته شرمېږي چې ته ذکر په ته څنګه مؤمن د مؤمن اعتماد خو پر الله عز وجل پر اصلحه خو مؤمن په ټول ژوند اعتماد نشي کولای. د اصلحه اعتماد خو د ناکامه کوي دغه د صفه د سیبر ته په ذکر وګرځي چې واقعي نو ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت یې چې دوی ورته ولاړ دي مقابله ته او زغله مکورته په منافق پسې کېږي دا دوی قبیله برته په سنگرو کې کښیناستله نو فاتسول وساو نه پاره دغه وساو نفر چې او غریزه نفر او اخر مقابله چې بددي کېدله په عربي کې دا دستور یو برا مخص برا ورنسته یو نر چې را سره معلومه کې ابل بوحوث د جبر صفول زیات سره معلومه عادي بسره جنگ کړ چاري به غزار سو پاته وس بل به جوړه راکیر سو دغه چې جوړې درې جوړې برا بنو جنگ پر لګاټ عدالت هم دغه رقم جنگ چې پر لګاټ شو د مسلمانانو خو خپل جوش غرور سره داسې مقابله وکړه د کفارو سره چې د کفارو یو په بل پسې سره مردار ولا دغه څه غزارېدل برای خپل کېشته کړ شهد چې میدان یې کړځغاسته کړ اصحابو د ریوزاب سي وزغستل دی ولاړ هغه مړی سره پراتس ودلته دی چې میدان کړ د هغه پر کوتل چکشنه ولې هغه د عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنه انډوالان چې 50 نفر غول هغه د کفار بلاړه بلای په خدای در مکه کې قدرتي غنیمتونه ټول بیان نه راغلی چې غنیمتونه ډیر ټول نو عبد الله ابن جبیر چې د دې قومندان هغه بارت رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې ولکزه موږ ګرځ شیدان سنبت سن راته کېږي که موږ کامیاب سودی تر مکه کې کوم به نه راته کېږي چې ما ژغ درو کې هغه وخت راته کېږي وقول يا هغه خو نبی علی السلام دغه شټنګول پر جزا باندې داخله مطلب نو چې موږ کامیاب وسم به نه راته کېږي خو د چې ارسه زاري ورته وکړل دولس نفر ور سره فاتس ولنور شراز غاس پر غنیمتونه وسټولي دغه نفر چې راتاسو د په کفارو کې چالتي قومندان غم د جنگ دغه هغه د ځای څاري د مخه له په نظر کې چې دی ولې د چګر د غره پر لمن باندې را میدان کړل ته غنیمتوته هغه لږ نفر چې فاتس ولغه ته بره پاملو چې دا نو دي چې الته پټ قومندان کبره شاده خدور پر راوګرځي اصحاب دور ولاړه ګورد مخ اخواته دی په دې پسې غلي دی په دې ځای کې دونه سپاره کاروان راړي معنا چې فرض کا سر 200 نفر پر سال سپاره یې توري ونیزیو دغه کمانې ورڅخه دی پر راړه دا عبد الله ابن جبیر دولس نفر سره دلته مقابله شروع کړه د دې سره تر هغه وخت سره وجنګیدل چې دی ټول په شهادت ورسول یو لا پاتې نو بار پر راسم چې راسم سره دلته د اصحاب پام نه دي چې د شای وکتل چې یو سیلاب د فوج را روان دي دشمنان را روان دي اباله نه د خلکو پر چمو چې سر ګورینه پشه ورته کاش بدلت په دغه ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم محاصره شو کفارو کوشش کوي چې رسول علیه الصلاۃ والسلام شهید کړي دلته اصحاب را د نبی علیه السلام پر سر لا سونه د سینې ویلو پیغمبر علیه السلام په دغه جریان کې دلته څوک په نزای او په غټه ډبره هم سی وشتي هغه د خپل خل کړي ورننه او په دازې پسنه او غاښ مبارک شهید شو انو برغ زار شو چې ولې دی دلته یو نارم وسوله چې محمد قتل شو دلته د شاده خاصه د دشمن دون غټ هجوم په یو پلا چې د پزین کې نه درلودي را کاسري اسماني ټاکرا شواس چې پایته د چا فکر دي چې دشمن پر ما د شاده خابر تر راګرځي ما دشمن را باندې راګرځي دې خبرې زړه وکړي د اصحاب بل دغه ناره چې وسه چې نبی علی السلام غزار شو د کفار د خبره محمد مور قتل کې خبره خلاص شو او محمد چې قتل زبل اصحاب خو نو چې ګرد سرګردان شو یو څو نفر چې هغه په دین کې ډیر قوي وغښتلی هغه دلته ولاړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر سر باندې چا د سپر نیولې چې منه توري پر رانسی چا لاسونه پر نیول دا رقم حتی یو صحابي پر رسول الله سلام دی داس کوژ ودرېدی د سپار پر رقم چې د شابان افته توري مشلیدل د په پر استسوي نه دی په دغه ځای کې نبی علی السلام برای خدای پاک از ما قوم ته هدایت د رسول الله السلام حوصله دا څونه غټ استعداد نه دی چې الله تبارک وزما قوم ته هدایت وکي توري پر شروع دي د الله ته وزما قوم ته هدایت دا نرمه دغه نه حوصله دغه نه بیا د رسول الله السلام هغه غیرت او شدت به هغه چې ګرد ځوانانو د باندې زو چراوتی دی د لیک ونه بیا سم بیا زه درېږم نه درځینو اخر د جنگ سره آرام سو بیرته هغه اصحاب چې دا رقم چې هغه حواس بایلې بیرته را فرصت شو رسول الله السلام د ما بین څخه وېسته التلیر د غره سره یو ځای دی الله تبارک ولاړ هغه د دې سره چې کوم هغه لکه مش چې نرس بوله بلا تشبیه دغه چې د دې سره خپل د وخت طبيب ډاکټر ورسره او صحابي دي هغه په خپل خپل مبارک هغه دغه زره وکړه کړیان د نبی علی السلام هغه ویني سره ور پاکي کړ الته غزا پر دغه رقمنه د پایته ورسید هغه منافق الته ولار بس دغه نه قدر بیان چې وس د دغه
دوه آیاتو ترجمه پر را بنا کیږي. دا نو چې وو دا وخت دا نو دریم کال د هجرت دی، کېدای شي په خبره پوهېږي. دغه د احد غټه غزا وه چې په دې کې مسلمانانو ته سخت شکست ورکول سو، دغونه شهیدان ځینې وسو. اگر چې معنوي شکست خو نه دی، شهادت په شکست نه دی، نو خو رتبه پیدا کړه د الله په وړاندې. دا کوم شکست دی؟ د ظاهره صورت څخه د سیاسي لیوله څخه چې دی وکړي دې ته شکست متوجه سو، ولې مړي او شهیدان یې ډېر و. دغه بې صبري چې دغه د کنج خلکو وکړ د عبدالله ابن جبیر رضی الله عنه نه پرو ملګرو چې صبر نه وکړي په هواس ولا ولاړله، دغه دي چې د اخوا څخه دشمن کامیابي حاصله کړه. الله پاک اوس به دغه ځای ته اشاره ورته کوي. نو په دې کې شهیدان دا کم سو دي مسکنات مو د اصحاب مصعب بن عمیر رضی الله عنه یو صحابي دی، د دغه نه قدر کپړای پر بدن نه و چې په پټي کې دا شهدا بیا نبی علیه السلام سره راټول کړل. حضرت حمزه رضی الله عنه دا شهید سوی چې نسی ورسره سوی و، هغه د جلبند چې ورته وایي مسنی نه چې په پورې دغه هندې راکښلي و غېږه سره ژولي و ګلبل کم ارمان نه پخېږي. معنا زما قریبان په پښې کې وژل سوي دي په بدر کې. نو دی دغه ستیج و هغه د اصحاب و مرګ د څخه پاز و غږ دام پرېسي و دې ته مسلط وای. مسلط په جنگ کې اوس حرام دی په اسلام کې، دا کار کفارو کړی، مسلمان مسلط نه کوي. مرګ حق پر لري چې مړی کې نور که خلک ورته اجر پټ. انساني کرامت ما پایماله کوه، مرګ ورکه دشمن دی دا چې انساني کرامت پایماله کوي. لقد کرمنا بني آدم، دا بني آدم علی یوازې مؤمن یادي، خو کافر ام یادي، خو هغه د آدم علیه السلام زید ګردو ته کرامت ورلره ورکړي دي. ته خو څه چې کافر دی د مرګ حق دی پر درلودي، د اهانت حق نه پر لري. کفار به دا کار کوي، مؤمن دا کار ولي کوي. نو دی دا کار کړی. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بس ډیر وژړل چې ورته وکړه تخپل اکای او مشر، نو ډیر ظلم ورسره سوی برای الخير. نو کې د خورګل نه وای ما ته نه وړل چې ما ته پټ کړی وای، د لیمې پرې شوی چې چغالان او شرمشان او ټپسان او د امرغان خورلې وای چې ته په ورځ د قیامت دغه مخلوق چې دا چغال دی لود دی مرغه دی چې د دې د نسو الله تعالی طرفه څولې وای، نو بس تا مظلومیت ډیر ښکارا وای. اگر چې د خټیر ش جهاد دلته وکي ډیر ش وچلې دی، مګر په پای کې حبشي او مریي هغه مریي د نزبازي زاو د لیر پټ پټ ورسره کېدی نزاد چې د سیوروغه زې سیدا ولر سکجان سي نه نزه کې دلته چې والی د پوری تر وېسته ګر سره بار دی غزار شهید سو. نو دغه بیا را لاشه دا چلې په وکی. نو خیر پیغمبر اسلام ګرد شهدا را ټول کړل. نو په ځینې روایتو کې راځي چې پیغمبر هر شهید تل منځ ورکاوه دی ورسره پروت، بیا هغه استقبال به راوړي بل. نو کې د اویا وار منځ ور راوړ ورسې د نور شهیدان به شوله د سره پر پیغمبر علی السلام دوه نه ګرانو. خو بهر دغه رقم دی پټ کړسو چې مول مصعب ابن عمیر رضی الله عنه شړی درلود چې پر اواره به کسر به پټ کې پښې به نه پټېږي چې د پښو خاطر به راکاش کړه سره نه پټېدی. ازخیر دغه ځای پوس واشه برای ازخیر وره بل برای سر شړی ورواچول پر د پښو باندې ازخیر ورواچول، هغه واشه پر ورواچول په دغه شپه قبر کې پټ سو. نو دوه نبی علی السلام سره شخول ول قبر به اسانه سي. په دې کې بیا یو د مخ کوچ پښتنه به برال د کم یو په دې دوی کې قران ډیر پیاد در چا چې قران ډیر پیاد هغه مختی شوی د بل به بغل تفسیر تکشې شوی په دغه رقم دی دلته بیا د پرسوله د شهدا وستر دا ځای چې تاسو سوار د وس قران کریم ته ګور. و اذ هغه وخت در پیاد غدوته چې ته سحر وختي ووتلې، سحر وختي من اهلک د خپل کور څخه. غدوه ده سحر وختي تک ته ویل کیږي چې دایره ووتی دا مشوره کېدله دغه ځای چې څور شروع شو. پس یو نه دا غټ ټکی وای تو بویو چې تا برابرول اماده کوله المؤمنین د مؤمنانو د پاره مقاعد اغزایونه د ناس للقتال د پاره د جنگ د پاره د ناس زین او خزاب ولې خزیج برابرول معنا خزیج ورشول کدا اس په خبره پویږي. دا یو رقم ترجمه سو. دا بل رقم یک تو بایو چې تا برابرول المؤمنین مؤمنان برابرول دی تقسیمه مقاعد فزایو کې د ناس قتال د پاره د جنگ چې دی تخزیه شي چې په دې خزه کې ولوجه ته په دې کې ګوره یا اصحاب پر تشکیل اداره کم یا خزیه سره چې تجې خزیه تراسه تجې معنا یو رقم سوله. والله سميع عليم، الله پاک سميع اوریدونکي خبردار دی. امستې خبره الله اوریدل هم علم در باندې درلودي. الله ما دغه ستلګي هغه وخت په یاد کړ د دې څه کومه فائدہ حاصله سوله چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت یوازې دغه نه دي چې دا موږ د نور سنت کو د پیغمبر سنت دغه هم دي چې دا کارم د کړی دي چې د جنگ په مقابله کې قومنداني اجرا کړی ده. کداس په خبره پوزم خزی چې ویشي عسكر سره تقسیم خدا د یو شجنګره قومندان کار دی، کدا دغه د فالتو سړي کار دی. نو د پیغمبر په طریقو سنتو کې دا امر دی چې دا کار بم سړی زده کوي. څه وخت دا کار ته کاوه؟ اذ همت، اذا هغه وخت کې کاوه همت قصد وکي طائفتان دوه ډول منکم لتس څخه
هغه دوی ډلې چې هغه بنو حارثه او بنو سلمه نه چې منافق ولاړ شو باره موږ خو دي مؤمنانو باره د مغرض دي ولزم زمچ دی جنگ نه کوي الا هغه دوی ډلې دي چې پستسي خو وي مؤمنان خو وي د خو منافقان نه و خو د منافقانو تک په یو پلا د هجوم چې درې سو ولاړ شو غو بد اثر پر وکي زړه ځنی وکړي هغه ځای دی اذ هغه وخت همت چې قصد وکي چې طائفتان دوړ منکم لتاسس د کوم خبره ان تفشل ان د دې قصد وکي تفشل چې دی بیزړس فشل ودا دغه ته ویل کیږي بیزړتوب ته چې انسان برا ورختاس خبر غیرت ته لاس ورکی بیرته کور ته ځي لکه تاسو په موبایلو کې رساله اصلي چې نشي ولاړ برا فشل کې رساله معنا رساله بیزړس بیرته شاته اهل مخ ته نه ځي چې بلانس نه پکې رساله نه استول کیږي ان تفشل چې بیزړس معنا شاته راسي پر دشمن عمله ونه دغه ازهمت دا ظرف شو د اوغه او ازغدوته د پاره هغه وخت ته سار وو چې مسلمانانو مؤمنان په خزو کې تقسیمول کوم وخت تقسیمول دا جوړلې په کېږي د درسځي ته یوازې پریږدي تا د خزو ثلاث نه واخستي مؤمنان خپل پر سر پرې نشول ته ورته ودل خپل کار نو دا جوړلې خو ما درته ویل چې مال به صحابي مشوره ورکړه چې موږ خو مؤمنان دي بره پاتس ولا دغه څه نه ولاړ بره واقعي دماغي برته ځای ته راغلی چې ما د خیر زخه مؤمنم چې پیغمبر شهادت خپل ځان ورکیږي ولې نور لرکم الا دا ځای ته ګوره مجلس اشاره وکړه والله وليهما والله الا عز وجل چې دی وليهما دی ولید دوی دینو دوست دوی دی دغه د ولیهما تورته به مون فکرې په دغه ټوټه کې چې از هم طائفتان منکم ان تفشلا د اوغه دوه قبیلو واکې بدواله اشکارسان به زړه سی وي ور خطا سی وي نو ظاهر خو دغه دوه ډلو بنو حارثه او بنو سلمه باید په دغه آیت ډیر ور خطا چې کښ خدا نه وي نازل سوی خو چې د قیامت ورځ راځي دغه وخت به مؤمنان موږ یادې چې دا څنګه به زړه خلکو چې داس په خبره پوهیږي دی چې به زړه توپ په کتاب کې ویل کې برخونه دغه قوم د پاره در وخت بار د پېژې پیژبانی چې صفه پلاني جنگ په یاد هغه پلاني تاریخ لا لیکل ستاسو د جنگ غورځېدلی نو دغه د خو به دی ځای و منګ حضرت جابر رضی الله عنه ویل بارل موږ دغه آیات په نزول بیا ډیر خوشاله سو اگر چې موږ د دوه قبیلو خدای خبره سچ به زړه سوله د نبی علی السلام د مرګري ځان کې کوړه تل ول په دغه ځای خوشاله چې والله وليهما هغه ځای کې مې د غلطی دی اخلاص مې برته د مال میر چې علاز ما سره دوستي لري چې دوست به هغه ما زه غلطي و چې پیښ رسول نو دی به ویله ول ځین کسان به وای چې کې شې په آیات خو به دی دی ول لازم د سر تاج ول خو هغه خبره کده مخه د پسې دغه د صفه پسې دغه زموږ د پاره غټ زیری دی ته قیامت به مخالګ یادی چې دا سونه مخلص خلګو الله دوستي اعلان وعلى الله پر الله عز وجل چې دی فليتوکل توکل دي څوک المؤمنون مؤمنان مؤمن دي پر الله توکل کوي پر اصلحو دي نه کوي پر ولې خو په بدر کې چې توکل دي پر الله او څنګه کامیاب شي دلته چې دي چې دا کمزوري شولې پر کامیابی اعتماد ګټه کامیابی د لاس ولر ورکړي به صبر چې دی وکړي فقط آیاتونه دواجی ساده نه غټه وشاته پرته ده مګر دا آغاز دي د قصې تفسیر برابر روان دي په دمابینس کې چې وسم روي ولقد نصركم الله ببدر دا تر دا یوسل او اجتماعات پوری چې دغه د بدر قصه مابینس کې ورګي بیا زدر یوسل یو آیا پر چې بیرته د احد صبر شروع کیږي کدا اسم مضمون پوهیږي کته واولې د سی ونه کړ نو خو د بدر غزا د مخه پیښه شوی د احد غو ورسته پیښه شوی یا پلای به د بدر غ بیان کړي به د احد غ کړي چې بیا خلک دا فکر ونه کی چې قران د نقلو کتاب دی قران د قصو کتاب دی قصه خو هغه وخت خوندور ګرځي چې سړی قصې کی چې په ترتیب باندې رواني قران کریم قصې په ترتیب نه کی چې په کاری چې هغه هدف عرب سلري هغه غرض عرب سلري تربیه عرب سلري هغه خاص ځایونه راخلي په دغه ترتیب تر لورواره او د احد خبره ذکر کوي بیا هغه نه د نقلو کتاب نه دی فقط دغه د پاره دی چې خبري پروشانه سي چې علاوه چې صبر وکړي کامیاب کېږي چې به صبر وکړي ناکام کېږي یا دا هغه محاجج په لسانه کول دغه سبب په چا کوي په سنانو په توره به کوي پیغمبر پکې کې درېدلې دي د سنن دي چې فقط د لسان غیبه کوي د سنان غنو پرېږه د توري غچ دانو پیغمبر نه دی کړی الله دلته برملا او اذ غدو ته پیغمبر ته وایي چې تاب سحر څوک تقسیم اول مجاهدین مقاعد للقتال په هغه غزو کې د جنگ پر غزو تقسیم هم دکاوه نو پیغمبر با کې دواړه کار عملي کړی د پیغمبر طریقه چې د اهل لسانی ام په توره باندې په نزا باندې تقسیمات یې کړی نو دغه جنگ دغه سي خطرناک جنگ تیر سوی دی مؤمنان ته شکست پکې کې ورکړل سوی دی تفصیل به نو بیا نور راس اری اساسي ته صدقونه معلوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین